د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو مینوالو سلامونه. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د نن ورځې تر ټولو ډیر مهم خبرونو سرټکی. نن ورځ د افغانستان لپاره څنګه وه؟ ویډیو را سره حتما تر اخره پورې وګورئ. لومړی هم راځو د کرنې وزارت ته. د کرنې وزارت اټکل کوي چې په روان کال کې د زعفرانو د تولید کچه به د 18 او 20 ټنو ترمنځ وي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمي وایي چې په 1990 کال کې مجموعي تولیدات 14 مټریکه ټنه وو. خو تمه ده چې سږ کال د زعفرانو تولید له 18 څخه تر 20 ټنو ورسیږي. هر کال د زعفرانو له درکه 15 میلیونه افغانۍ عاید افغانستان ترلاسه کوي. لغمان په لغمان کې خارجي ځواکونو په ملکی وګړو د ګیس غورځونکو مرمۍ استعمال کړي دي. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولتزي وویل چې بهرنیو ځواکونو دغه موټرو ته د درېدلو ویلو خو ونه درېدل. نوموړی وایي دغه پیښه کې 2 ملکیان ټپیان شوي او موټرې سوځېدلې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې په دغه پیښه کې د ټپیانو شمیر ډیر دی. افغان حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي تر اوسه له 800 ډیرو بهرني اوسیدونکو افغانستان ته د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه ورکړي دي. افغان حکومت د 200 بهرنیانو د پناه غوښتنلیکونه رد کړي دي. سرور دانش د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي ټاکنو کمیسیون دی د ټاکنو د پایلو د اعلان په برخه کې د سیاسي ډلو او احزابو تر اغیز لاندې نه راځي. له ټاکنیزو کمیسیونونو غوښتنه وکړه چې زر تر ژره د لومړنۍ پایلې اعلان کړي. بلخي ترکیه لسګونه زره افغان کارګران په قانوني ډول مني. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علمی بلخي وایي په ترکیه کې د لسګونو زرو افغان کډوالو لپاره د قانوني کاري فرصتونو د برابرولو په اړه له ترکیې سره په موافقه رسیدلې دي. بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان په کابل کې د امریکا له سفیر جان بس سره د صلح د بهیر په اړه خبرې کړې دي. کندهار په کندهار ښار کې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي او بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو په موخه لاریون وشو. الکوزی د سوداګرۍ خونې مسؤلین او سوداګر د ټاکنو د پایلو پر ژر اعلانېدو ټینګار کوي او وایي چې د ټاکنو د پایلو په اعلان کې هر ډول ځنډ د دوی پر چارو منفي اغیز کوي. د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځنډ سوداګرو ته زیان اړولی. ټاکنو کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمشنر مولانا عبدالله وایي ستونزو ته په کتو فکر نه کوي چې د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې دې د لړم په 23 نیټه اعلان شي. امریکا په امریکا کې یوې محکمې ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل خیریه ټولنې څخه د سیاسي او تجارتي ګټو د ترلاسه کولو په خاطر په 200 میلیونه ډالر نقدي جریمې محکوم کړی دی. نیویارک ټایم په 13 اونۍ کې د 40 ملکی وګړو په ګډون 3 کسان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. هند د هندستان په جموں کشمیر کې د واورې او رخت له امله د 4 تنو هندي سرتیرو په ګډون 9 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. جرمني وایي له طالبانو سره د صلح خبرې باید بیا پیل شي. د روسي استخباراتو مشر ویلي چې داعش په مرکزی اسیا کې د بریدونو لپاره په افغانستان کې مرکز جوړوي. که ویډیو مو خوښ شوي نو حتما یې در لایک او نور دوستانو سره مو هم شریک. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان وای. خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې حتما لیکئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.